افغاني آش چې د افغانانو ترمنځ ډیر مشهور دی او د ژمي په موسم کې مینوال ډیر وي. دا د کابل ښار په زړه کې د سړک تر غاړه د پلور هټۍ دی او هره ورځ ورته ګڼ کسان د افغاني آش د خوړلو لپاره راځي. د تقریبا 12 کال یا 11 کال کېږم دا کاروبار کوم. دا آش ده ځکه چې آش خو یو شی ده چې خوند لري. دا کورت نه جوړیږي. کورت د آش د کور کې جوړیږي نو لږ نخود ده ورسره. دا د شی ده چې ژمي لپاره سینې او زکام لپاره خلک ډېرې خوري. چې خوندور شی ده. دا موږ تاسو د وطن رسم رواج ده نو خلک ډېرې خوري. حسین علي چې له 13 کلونو راهیسې دلته افغاني آش پخوي وایي چې د دې آش د ښه خوند او لوړ کیفیت له کبله یې هیڅکله خپل پیرودونکي له لاسه نه دي ورکړي او په هر موسم کې مینوال لري. زما شاوخوا 33 کاله کېږي چې د کابل د پولي خشتي جومات تر مخ دغه آش پلورم او په دې دومره کلونو کې شکر له ما څخه خپل مشتریان نه دي خفه شوي او له کار څخه مې راضي دي او په هر موسم کې خپل مشتریان لرم. د دغه آش پلورونکو په خبره چې دوی د آش پخولو پر مهال ډیری طبي بوټي کاروي او له همدې کبله د ډیری موسمي ناروغیو په مخنیوي کې هم رول لري. آش دیگه بسیار وقت میشه که ډیر وخت کېږي چې دلته خلک راځي او دغه آش خوري. ډیری خلک له نورو خوراکونو څخه منوي نو د آش بیا کوم تاوان نه ورته کوي، نه غوړ لري او نه هم نور تاوان کوي. دلته د آش خوړلو لپاره یو شمېر راغلي خلک وایي چې کلونه کېږي د دغه آش د خوړلو لپاره دلته راځي او دغه آش د دوی لپاره اقتصادي هم دی او د روغتیا لپاره هم ډیره ګټه لري. خو دغه آش ډېر شیانو ته فایده لري او ډېر ښه شی دی. دا صحت دې هم خوشي کوي، د ریزش دپاره، د نور په دې معده کې چې کوم مکروب لري او مثال دغه عوام خلک ورته وایي اړ وایي او هغې وایي دا شیانو ته ډېر ښه شی دی. بل اقتصادي دی، بعضې غریب غربی یو شی مثال خپله ګزاره پې کوي. آش زما لپاره ډېر خوندور خوراک دی او زه چې کله هم ښار ته راغلی یم دلته مې آش خوړلی دي. مزه یې هم ډېره خوندوره ده او خپله هم ښه شی دي. آش یو له هغه خوراکونو څخه دی چې په ټوله نړۍ کې مینوال لري او په هر هیواد کې په بېلابېلو ډولونو سره پخیږي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، کابل.